الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم. ده هرڅه د مخ اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وبعد زه محمد نسیم زاهد ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. زموږ د نن ورځ موضوع ده په حکله باندې د تهجد د لمانځه. کم آیات مبارک چې ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړ، 15 سپاره سورة بني اسرائیل 9 نمبر آیات مبارک الله رب العزت فرمایي: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. ای زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د شپې د طرفه تاسو د تهجد المنځ وکړئ. د تهجد معنا د مشقت په معنا سره دی. د شپې چې څوک راپورته کیږي د خوبه سه په یخ کې ګرم بستر پرېښودل او په ګرمۍ کې سستی او کهالي پرېښول، دې ته مشقت او تکلیف ویل کیږي. نو الله رب العزت خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي چې ومن الليل فتهجد به نافلة لك. د شپې د تهجد المنځ وکړه، دا ستا دپاره نفل دی. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ژر دی، نږدې دی، قریب دی چې الله رب العزت تاسو راوپاڅوي و مقام لره چې هغه محمود دی. زموږ علماء کرام فرمایي چې د مقام محمود څخه مراد شفاعت کبرا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی. علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله په تفسیر کابلی دیوبندی کې فرمایي وای پر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې تهجد المنځ چې هغه واجب و، حتی په یو قول کې دا هم ثابتېږي چې وخت باندې فرض و، بیا پر ده باندې واجب و، پر امت مسلمه باندې مستحب عمل دی. علامه رفعت قاسمی دیوبندی رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب کې لیکي وای کوم چا چې د ولایت یا د خدای پاک د ولیتوب دعوه وکړه چې زه د خدای ولی یم، پوښتنه وکړه د تهجد المنځ کوي که نه کوي. که د تهجد المنځ کوئ، دا شخص د خدای پاک ولی او دوست جوړېدلی سي، او که یې نه کوئ نسي جوړېدلی. وای تاسو وګورئ ومن الليل فتهجد به نافلة لك. د شپې د تهجد المنځ کوه، دا ستا دپاره نفل دی، زوائد عبادت دی. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. ژر دی چې الله رب العزت تا راوپاڅوي و مقام له چې محمود د شفاعت کبرا دی. وایي د دې مقام محمود تعلق یې د تهجد تر لمانځه پورې ورکړ، تر روژې پورې نه دی ورکړی، تر زکات پورې نه دی ورکړی، تر حج پورې نه دی ورکړی، خو صرفا د تهجد تر لمانځه پورې. بیا خاص په روژې مبارکې په میاشت کې د تهجد لمونځ کول، علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کم څوک چې د روژې مبارکې میاشت روژه ونیسي او دی دا عقیده لري چې زه مؤمن مسلمان یم، او دی دا یقین لري چې الله پاک ماته ثواب راکوي، نو غفر له ما تقدم من ذنبه. الله پاک دته مخکني ګناهونه ورمعافوي. من قام رمضان، کم چا چې قیام وکړي د روژې مبارکې په میاشت کې، چې د دې څخه مراد و هدف د تراویح المنځ دی، د دې څخه مراد د تهجد المنځ دی، نفلي المنځونه دي د شپې، چې دې ته قیام اللیل هم ویل کېږي. ایمانا واحتسابا، په دې معنا چې زه مؤمن یم، مسلمان یم، او یقین پر دې لرم چې الله پاک ماته ثواب راکوي، نو غفر له ما تقدم من ذنب. الله پاک دته مخکنی ګناهونه ور معافوي.
نو موږ مؤمنان مسلمانان باید همیشه خپل د ځان لپاره عادت وګرځو چې د تهجد لمونځ وکړو، او که مو نور اوقاتو کې په وسه نه کول کېږي نو په دې روژې مبارک کې باید کوشش وکړو. او ډېره ښه ښایسته طریقه، ډېره ښه ښایسته طریقه چې پر 3:30 بجو باندې راکښېنستلې، خپل اودس تازه کړه، د تهجد لمونځ کولی سې، پر 4 بجو باندې پیسلمۍ شروع کړه، تقریبا 10 کم یا پاو کم 5 بجې به خپل خوراک بند کړه، نور به ته جماعت ته هم برابر سي، بیا که دې وروسته ضرورت په اساس باندې خوب کوي هغه هم کولی سي. دا ډېره ښه ښایسته طریقه ده. الله رب العزت پر دې مختصر خبرو موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. ما محمد نسیم زاهد ته اجازه راکړئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.